فیسبوک د افغانستان د مخابراتو د وزیر د څرګندونو په غبرګون کې د پخوانی وزیر اکاونټ بند کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی سرپرست وزیر انجینر سید احمد شاه سادات وایي د فیسبوک ادارې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د برحال وزیر پر ځای د فیسبوک اکاونټ بند کړی دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد آریوبي پرون شنبه په یو خبري غونډه کې د فیسبوک ادارې ته خبرداری ورکړ که په 6 میاشتو کې جعلي او نامعلوم اکاونټونه بند نه کړل په افغانستان کې به فیسبوک منع کړي. انجینر سید احمد شاه سادات تان ته وویل چې د فیسبوک د ادارې له لوري د اکاونټ غالبا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر د څرګندونو په غبرګون کې بند کړی شوی دی. ښاغلی سادات وایي د فیسبوک اداره فکر کوي چې دی لا هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر دی. د له فیسبوک څخه وغوښتل چې خپله ناسمه پریکړه بیرته واخلي او ژر تر ژره یې اکاونټ فعال کړي. مننه چې د ویډیو تر پایه موږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان ایکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کېکاږئ تر څو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.